قاتل معلوم نه دی ته وایې دا سقیجان مړ کړی دی. ای مسلمانه لوی بهتان دی وتړه که چرې په مرګ هغه نه دی کړی ته یې پرې ورکړې د دې دپاره چې د شیخ صاحب رحمه الله د هغه په نوم او د هغه په تصویر لګولو ته پالو ورزیاتې. زموږ لوی عالم شیخ ادریس شهید رحمه الله د دنیا نه لاړو، خو لیکن هغه ټیک ټاکر صاحبانو ته ویل قاتل معلوم نه دی ته وایې دا سقیجان مړ کړی دی. ای مسلمانه لوی بهتان دی وتړه که چرې په مرګ هغه نه دی کړی ته یې پرې ورکړې د دې دپاره چې د شیخ صاحب رحمه الله د هغه په نوم او د هغه په تصویر لګولو ته پالو ورزیاتې. دې دپاره چې بل کس وکنځم او زما شیخ صاحب رحمه الله د امریکې او د لندن نه وکنځلی شو. ای ټیک ټاکره مسلمانه والله که ته په شیخ صاحب خفه یې ته صرف د خپل فالوور دپاره لګیا یې. زما پلار چې مړ شي شیخ صاحب زما روحاني پلارو، زمونږ او ستاسو د ټولو روحاني پلارو. شیخ صاحب چې د چا پلار وفات شي نو خلک موبایل ته کیني چې ویډیو وکړم، یو ناست دی پټکۍ واړې بس چې شیخ صاحب خبر را رسېدلی چې شیخ صاحب شهید شو ډوري کې پټکۍ واړه او ځان کې موبایل لګولی. ها یخ شوی سقیجانه څنګه چلو شو میده تو لعنت او ستا په دې خوله والله چې دا ستا پلار مړ وی ته به موبایل ته نه وی ناست، تا به تلاوت کړی وی شیخ صاحب پسې به دې بخلی وی، دعا به دې کړی وی، صرف د دې دپاره کېناستې چې زما فالوور زیات شي. او خرڅې تیل او خرڅې شیمپو او د شیخ صاحب په نوم باندې ته لګیا یې او زموږ شیخ صاحب رحمه الله چې شهید شه په مړونو باندې خلقو د لندن او امریکې نه وکنځه. ټیک ټاکر صاحب دا ستا د لاسه والله چې وس مې وی چې لس څپېړې مې بدله هسې دا ورځې فی سبیل الله لګولې.